په دنیا کې زنده‌باد مردباد دا هیڅ نه دي اصل هغه مردباد دی فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز څوک چې د جهنم د اوره بچ شو جنت ته داخل شو زمون مولانا سعد الله دې غریق رحمت کی وی خلقو چې پلان کې زنده‌باد او پلان کې زنده‌باد دا ټول مردباد دي زنده‌باد هغه دی چې د جهنم د اوره بچ شو او جنت ته چې کوم دی هغه داخل شو نو بیا دغه زنده‌باد دی بیا دا خوشحالیانې دي بیا مسلمان په دې باندې نه مسلمان تعزیت هغه د دې به بیا نوم نه چې پریشانی به ورته چې کوم دی هغه وي خوشحاله وي هغه به د پریشانو نه د پنجرو نه چې کوم دی اوت همیشه خوشحاله وي هغې دپاره به د عرش لاندې پنجرې لګېدلي چې په جنت کې به څریږي او بیا د قیامت د ورځې پورې هلته چې کوم دی ځي او د الله د عرش لاندې آرام کوي همیشه دپاره خوشحالي ده محترمو الله دې دغه سعادت زموږ نصیب کړي او زموږ وړو ته دې هم الله نصیب کړي دغه ژوند دی شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله د دې آیات شریفه لاندې لیکي يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم الله فرمائے ایمان والو دا الله او دا الله دا رسول خبر ومنئ کلم چې رابلی هغه څه ته چې ستاسو ژوند دی پاغه نو فرمایي چې ژوند هغه د طاعت ژوند دی چې د خدای په تابعدارۍ کې تیر شي دا ژوند دی د خدای په نافرمانۍ کې چې تیر شي دغه ته ژوند نشي ویلی دغه خساره او نقصان دی دغه ژوند نه دی دغه یو بوج دی په دې ځمکه هم بوج دی په مخلوقاتو هم بوج دی ټول عالم باندې چې کوم دا انسان به د بوج دی د خوشحالۍ او ژوندی انسان هغه دی چې په ځمکه طاعت کوي چې د هغې په وجه باندې اعمال د هغې د خیر په وجه باندې دنیا ته خیر راځي ټول خلک هغې ته دعاګانې کوي چې الله دې ستا په دې عمر کې برکت کړي ستا په وجه باندې زمونږ چې کوم دی هغه ژوند دی نو دغه ژوند دی الله